افغانستان سره په پوله نښته کې درې پاکستاني پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پښتونخوا په کرمزوله کې د افغانستان سره په پوله د ترهګرو سره په نښته کې درې پوځیان وژل شوي او ترهګرو ته هم تاوان اړول شوی دی. د پاکستان پوځ پرون ویلي د کرمې په خرلاچي سیمه کې د افغانستان د لوري نه ترهګرو په امنیتي ځواکونو ډزې کړي او پوځ ورته په کلکه ځواب ویلی دی. پوځ ویلي ترهګرو ته هم په غټه کچه تاوان اړول شوی دی، خو د دغه تاوان کوم تفصیل نه دی ویل شوی. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمهواري منلې او ویلي دي درې پوځیان هغه وخت وژل شوي چې پوځ د وسلوالو لاره نیولې او د وسلې ښودو یې ورته ویلي دي. د پاکستان پوځ ویلي په سختۍ سره غندنه کوي چې ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي او پاکستان د افغانستان د حکومت نه تمه ساتي په راتلونکي کې به د نورو دغه ډول هلو ځلو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ناسن اولو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زردري د افغانستان څخه په پوله د ترهګرو برید په کلکه غندلی او د افغانستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په پوله د ترهګرۍ مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په سمدستي ډول د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت او له هغې وړاندې د اشرف غني حکومت تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. د روان کال فبرورۍ په میاشت کې د پاکستان پوځ د فبرورۍ په لومړیو کې د افغانستان لوري نه په کورمه کې د ترهګرو برید دعوا کړې. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب دغه دعوا رد کړې وه. پاکستان او افغانستان له دې وړاندې هم په یو بل داسې تورونه لګولي. افغانستان او امریکا د طالبانو په واک کې د راتلو نه وړاندې تل داسې تور لګولی وو. پاکستان هغه وسلوالو ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې ترهګري کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. دغه ډول د پاکستان تورونه هم تل افغانستان رد کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان په پوځ د دغه برید ذمهواري په داسې حال کې منله چې د مای د میاشتې نه TTP ډزبندي اعلان کړی او دغه ډزبندي د پاکستان د حکومت سره د مذاکرات په مهال تر نامعلومه وخته پورې غځول شوې ده.